دی جمعه کې زه پر دې خبره کوم چې د الله تعالی د تعلق ثمره څه ده چې کله په معاشره کې د یو سړي د الله تعالی سره تعلق او محبت دی د هغې تعلق او محبت ثمره او نتیجه د هغې فایده دې بنده ته څه رسیږي نو یو اوله فایده د دې خدای چې د الله تعالی د کم بنده سره تعلق رالی الله تعالی د هغې بنده سرپرست دی الله تعالی د هغې بنده تولا کوي او الله تعالی د هغې بنده غمخواره وي لکه الله تعالی دا فیصله په خپل آسماني کتاب کې بیانوي وهو یتولی الصالحین چې کوم نیک بندگان دي د الله تعالی در تعلق لاندې انسانان دي د هغې تولا او سرپرستي دا د الله تعالی په لاس کې ده نو الله تعالی د خپلو بندگانو د خپلو دوستانو د خپلو متعلقینو تولا لري او ما درته ویل تولا زموږ په اصطلاح کې سرپرستی ته وایي تولا زموږ په اصطلاح کې غمخواري ته وایي یو سړی د بل چا د نفع او د نقصان ذمہوار وي یو سړی د یو چا د ټولو ضروریاتو پوره کولو ضامن وي یو سړی د یو چا د ټولو مشکلاتو حل کولو بندوبست کوي دې ته د هغه چا متولی ویل کیږي او دې ته تولا ویل کیږي او دې ته سرپرستی ویل کیږي او دې ته زموږ په عرف کې غمخواري ویل کیږي تاسو ګوره یو بچی ماشوم دی د هغې سره دا فکر نه وي ورسره چې زما د نفقې بندوبست به څوک کوي یو ماشوم بچی دی د هغې سره دا فکر نه وي ورسره چې زما د مکتب و مدرسې بندوبست به څوک کوي د هغې سره دا فکر نشته ورسره چې زما د مکتب و د مدرسې د فیس او زما د لباس او زما د ضروریاتو بندوبست به څوک کوي ځکه د هغې په زړه کې دا ناسته ده چې زما پلار موجود دی او زما پلار زما سرپرست دی او سرپرست د انسان ټول ضروریات پوره کوي نو زما ضروریات به ټوله زما پلار پوره کوي زما د خوراکي غم به هم هغه خوري زما د مدرسې غم به هم هغه خوري او زما د مکتب غم به د هغه سره وي او زما د ټولو ضروریاتو پوره کولو غم به د هغه سره وي ځکه په زندګي کې هغه زما سرپرست دی او د دې سرپرست زما سره تعلق او مینه ده نو چې کم څوک د الله تعالی په تعلق کې راسي الله تعالی د هغې سرپرست سي بیا د هغې د ټولو ضروریاتو ضمانت دا الله تعالی پورته کوي بیا د هغې د ټولو مشکلاتو د حل او د ټولو ضروریاتو د پوره کولو بندوبست الله تعالی په خپله کوي ځکه الله دا وعده کړې ده وهو یتولی الصالحین الله تعالی وایي زه د صالحینو بندوبست کوم زه د هغې سرپرست یم زه د هغې ضروریات پوره کوم زه د هغې تاسو ته یو بل مثال پیښوم کله کله په مکتب کې یا په مدرسه کې یو بچی نورو ملګرو ته وایي چې زه سږ کال حج کوم نو هغه نور ملګرو ته سړی تا د جهاز دپاره څه ټکټ کړی دی نو هغه ورته وایي نه ورته وایي سړی هغه ماشوم ته وایي چې تا د ځان دپاره احرام پیدا کړی دی هغه ورته وایي نه ورته وایي تا حج زده کړی دی هغه وایي نه ورته وایي تا په مکه او مدینه کې د ځان دپاره د استوګنې بندوبست برابر کړی دی هغه ورته وایي نه نو هغه بچیان ورته وایي بیا ته څنګه حج کوې نو دی پر هغو باندې وخاندې وایي زما سره خو خپل پلار را سره دی د دې بچي په دې یوه جمله باندې د دې ټولو جواب اوس چې زما پلار زما سرپرست دی هغې به زما د جهاز بندوبست هم کوي زما پلار زما سرپرست دی هغې به زما د احرام بندوبست کوي زما پلار زما سرپرست دی هغې به زما د لارې د ضرورت بندوبست کوي هغې به زما د حج د زده کړې بندوبست کوي هغې به زما د مدینې او د مکې د رهایش او د سکونت بندوبست را کوي نو چې کم څوک د الله تعالی په تعلق کې راسي نو الله تعالی وایي زه د دې بنده سرپرست یم زه د دې بنده تولا لرم او زه د دې بنده غمخواره یم د دې بنده چې څومره ضروریات دي د هغې پوره کېدل به زما په وس کې زما په ذمه باندې او د دې بنده چې څومره مشکلاتو پریشانۍ حل کېږي د هغې حل کېدل به هم زما د طرفه وي ځکه پیغمبر علیه صلات وسلام حدیث قدسي دی چې الله تعالی بندگانو ته وایي زما بنده زما دپاره د سهار په وخت کې 2 رکعته لمونځ کوه د سهار لمونځ کوه چې کله دې د سهار په وخت کې زما دپاره 2 رکعته لمونځ وکړې بیا به دې ټوله ورځ حفاظت زه کوم د هرې مشکل څه به دې زه محفوظه کوم د هره بلا څه به دې زه محفوظه کوم د هرې ستړي څه به دې حفاظت زه کوم لکه یو حدیث کې راځي چې کله بنده د سهار لمونځ په جماعت باندې وکړي د الله تعالی سره خپله وعده وکړي د الله تعالی سره خپل تعلق برابر کړي
بیا الله تعالی د اسمان نه الله تعالی د خپل عرش څخه فرشتې راوستي. هغه فرشتې د مخ ته د شا ته د یو طرف بل طرف ته بیا ټوله ورځ حفاظت د هغه فرشتو پر ذمه باندې. نو الله تعالی ورته ای بندا زما سره دوستی ده، خو زما د دوستۍ حق دا دی چې ته د سهار لمونځ په جومات راله وکړه، بیا به ټوله ورځ د ستا حفاظت کوم او ټوله ورځ به ستا په کارونو کې زه ستا مدد کوم. او په یو بل حدیث کې راځي چې ټوله ورځ به دې الله تعالی وایي زړه به دې د غنا در ډک کړم. که چیرې دنیا لږ لاس له درله که ډېره لاس له درله او که یو طرف له لاس له درله که بل طرف له لاس له درله، لیکن د هغې متعلق به ستا زړه غني، ته به په پریشاني کې نه راځې. نو ځکه چې الله تعالی په تولا کې څوک راسي نو بیا خو الله تعالی د هغې غمخواره دی، د هغې ضروریات د غیبو صفره کوي، د هغې د مشکلاتو رفع، د هغې د مشکلاتو ازاله د الله تعالی په خپله باندې کوي.